السلام علیکم ملګرو، خدای دې چې روغ جوړ اوسئ. کورنیو ته مو خیر او خیرات وي او د صحت جامې او پر تن وي. ملګرو، لکه څنګه مې چې سره وعده کړې وه په مخکې ویډیو کې موږ سرسري تاسو ته وښودل چې ټرمپیک څه ډول سیسټم دی او څنګه کارول کېږي. خو دا ځل راځو تاسو ته ښایو چې ټرمپیک ګیم موږ څه ډول کوو، څه ډول ترې ګټه ترلاسه کولی شو. دا ډېره مهمه ویډیو ده او خپل یې مو ګورئ، خیر د ملګرو سره هم شیر کړئ په دې خاطر چې زموږ د کوم افغانان چې دي یا پښتانه وروڼه دوی د فیک سایټونو نه، دروغجن سایټونو نه بچ شي او په دې سیستمونو کې خپل وخت ولګوي. مطلب دا دی چې دې کې ګټه او تاوان شته. بیا هم یادومه داسې نه ده چې په دې کې به تاوان نه وي او ځان له ګټه ده، نه، البته تاوان هم پکې شته، ګټه هم پکې شته، مګر هغه طریقې یا سیستم چې زه کوم انشاءالله هغې کې بیا هم یادونه کوم. په خپرونو هم یادونه کړې وه چې 90% تاسې ګټه کولی شئ او 10% به کله کله تاوان هم کوئ. نو راځو ټرمپیک سیستم خلاصومه او تاسو ته عملاً ما سره خو فلحال کریډ ډېر کم دی ځکه ما ویستلی و که نه. اول تاسو ته ښیم چې ما څومره پیسې د دې نه ایستلي دي. ګوره زه تاسو ته بیل ویډرا ښیم. ګوره ویډرا ته رالمه، دا ویډرا ده، صحیح ده. ما څومره ګوره 2 ورځې مخکې زه به تاسو ته نشان کړم. 2 ورځې مخکې ما 15.2 ټي آر ایکس ویستلی چې تقریبا څه کم $2 کېدل. همداسې مې 22.2 ټي آر ایکس بیا ویستلي دي چې دا تقریبا $4 کېدل او بیا مې هم 50 ویستلي دي. خو په دې ترتیب باندې زه راځم چې څومره پخوا ما څومره ویستلي دي. ګوره دا 4 میاشتې مخکې دلته ګورئ، دلته تاسو وګورئ، دا 4 میاشتې مخکې ما 1 اتیا ویستلي دي. همداسې راځم بیخي لاست وان ته کوم چې اخري دي، اخري ته راځم چې اخري ما څو ویستلي دي. ګوره 4 میاشتې مخکې ما دلته 15 ویستلي دي. دغه تاسو ته زه ښیم 4 میاشتې مخکې دا یو ما 401 ټي آر ایکس هم ویډرا کړي دي. همداسې مې 503 ویډرا کړي، 500 مې ویډرا کړي، بیا مې 500 نو حساب یې کوئ 500 ټي آر ایکس تقریبا $50 کېږي. خو خیر بهللې مې هم دي، مثلا داسې نه ده چې ټول عمر ما ګټه کړې ده، بهللې مې هم دي. راځو دلته اوس ګیمز ته، په دغه فاسټ سره خوا کې دغه ګیمز دې ته راشي. ګیمز ته راځو. په ګیمز کې موږ او تاسو چې کوو پرون یادونه کړې دغه فقط ډایس ګیم، بل نه، فقط ډایس ګیم به کوو. ډایس باندې کلیک کوم. دلته دغه دی، دا سیټینګ دی. ګوره دا سیټینګ به څنګه جوړوي. ما سره د 0.12 ټي آر ایکس، زه غواړم مطلب په دې په 0.12 باندې ګټه وکړم. تاسې وګورئ چې زه څه ډول ګټه کوم. یو 2 طریقې درته ښیم، تاسې دغه فالو کړئ او ګټه وګورئ. اول راځم، لومړۍ طریقه داسې ده، اول راځم تر ټولو مهم چې شروع کوم هغه وین چانسز ته راځم. وین چانسز ټاکم چې وین چانسز څومره وټاکم. دا زه راځم لومړنۍ طریقه، دا 5.4 البته 4.8 یا اتیا دا ټاکم، صحیح ده. دلته راځم ورپسې دغه مینول دا اټو کوم، دغسې په منځ باندې دغه زیړه کرښې په منځ باندې کلیک وکړئ، اټو کېږي. چې اټو شو بیا راځم انلوس ته. څه شي ته؟ انلوس. دغه ته، دغه کې دغه انکریز بای باندې کلیک کوم. د انکریز بای نه وروسته دلته زه وټاکم، یعنی مطلب دا دی چې د سپسلو کې باید 4.8 د ګټې چانس ولرم. او انکریز بای معنا دا چې زما چې کوم اندازه ده کنه، کله چې تاوان ته ځي باید 9% باید په هغې باندې اضافه نورم لاړ شي چې د دې خپله ګټه اضافه راځي. بیا مثلا ښه، او دې سره سټاپ آن پرافټ دغه چې دی دغه دلته دا یو صفر لري کوم یو قدم. دا په دې خاطر مطلب چې څومره تاوان وشو که یو ځل هم ګټې طرف ته لاړ باید هماغلته سټاپ شي. اوس راځم دلته شروع کوم. ما سره اماونټ ډېر کم دی، مقدار ډېر کم دی، که څه هم دا مقدار باید دغه مقدار شاید زه وویلم، خو مطلب ډېر کم دی که نه. کله ستاسو اماونټ ډېر زیات وو په هغې اسانۍ سره کېږي. دغلته دا 1/2 او 2x دا ګوره دا چې کوم دی که نه، یو ځل تاسو ته په نښه کوم، دغلته مطلب ته اماونټ زیاتولی شي، خو اماونټ باید په هغه وخت کې زیات کړي د بیټ اماونټ چې تاسو سره مقدار زیات وي. اوس خو ما سره ډېر کم مقدار دی نو زه به همدغه 100 کې وکړم. ګوره شروع کوم، آټو ډایس باندې کلیک کوم، نور یې پرېږدم، خپله ګټې ته ځي. تاسې فقط سیال وکړئ.
ګوره ګټې ته لاړ مخکې ما سره 0.12 اوس څو دی ګوره 0.001853 دا ما وګټل یو ځل په بیا کلیک کوم یو ځل بیا ګوره بیا په ګټه کې لاړ صحیح ده 0.0022 0.9 ګټل بیا راځم دریم ځل بیا هم کوشش کوم دغه ګوره 0.0003 شپږ یو څلور مطلب 0.14 یعنې 0.02 من ګټه وکړه په دې لږ اماونټ باندې یوه یادونه ضرور کومه دغه کوم طریقه چې ما وکړه دا به په ټوله ورځ کې یو ځل یا دوه ځل کوئ که تاسې زیات کوئ نو بیا تاوان بیخي زیات دی مطلب تاسو ته به تاوان حتما رسیږي اوس ګوره دغه یو طریقه ما فقط 3 ځل وکړه نور ما سټاپ کړه تاسو اماونټ زیات تاسو بیا ورته اندازه زیاته کې 3 ځل وکړئ تاسو شاید په ورځ کې $1 $2 په اسانۍ وګټئ نو دغه یو طریقه او نور طریقې درته بیا په نور ویډیوګان کې ښایم تاسو فلحال دغه طریقه تعقیب کړئ که چا پیسې اچولې وي دغه طریقه ګیم وکړئ تاسو ته خپل پروفیټ راشي الله مو سپارم او بل ویډیو درته بیا بل ورځ جوړوم